چې تقوا پس حاصلې کون صادقین رښتونو خلکو سره علماو نه صادقین نور نشته ګوره اول نمبر رښتونی علما دي نیکان انما یخشى الله من عباده العلماء دا اوس وخت کم دی ګنې زه په دلیل ثابتوم چې اولیاء الله په دې زمانه کې علما کرام دي خو وخت کم دی په دلیل ثابتوم نیکان صالحان ذاکرین خانقاهونو والا خو نیکان خانقاهونو والا او دینداره ګوري هغه د پنجاب تصوف والا نه غټ غټ برید چې پریښي او ګیرې خرې دي او ځان له جنت دروازې جوړې کړي په دې دروازه نه ننوتې جنت ته لاړې هغه بربند کې ناست دي یو په دې هزاره کې بربند به ناست ظالم بچی هغه ته به ننګا صاحب وي ننګا پیر هغه بلکل ما ته یو سړي وي زه وله تلیم بلکل لوس سر نه خپو پورې بې کپړې او صاحب خفه کېږه ستا یو لوی وزیر اعظم و د هغه پیرو او خلک به وله لاړل او په ملا به وله ډب ورکاو او د ده دغه سو وي دا مجذوب دی وی ماشاءالله دا نه پوهېږي چې نه پوهېږي نو پیر د کوم ځای نه شو دا مجذوب دی او دی چې دی دا سړی دی ډوډۍ نه خوري ماشاءالله پیغمبر نه لوی پیرو هغه ډوډۍ خوړه که نه خوړه یو په دې دغه کې په دې پېښور کې دا د سپلو بازار کې پخوا ځان لږ وم اووم اتم جومات کې مې سبق وی نو ما ته چا وی چې دلته کې په پېښور کې یو پیر صاحب دی او ډېر نیک سړی دی او هغه دنیا وله ځي او چا وی ما په بس کې به راکېناستم پېښور کې چې ناګومان کې ودرېدم نو هلته روان و چې شب قدر یاره مې دا بس لوی سړی به نو زم وله لاړم مونږ هلکانو سکول مو هغه وخت کې چې لاړم چا نه مې تپوس وکړه هغه بازار ته لاړم هغه پیر صاحب کن وي دا مخامخ چې داسې دغه پیر صاحب دی یاره چې ورغلم یو دوکان کې ناست و چې دا چرسو یو بینو او دا چرسیان ورسره ناست و دا خورلار یې ختېده او دا چرسونه مې دغه پیر دی وي دغه پیر دی یو دوکاندار نه مې تپوس وکړه هلکه مې خلک وایي چې دی اودسمات یې نه کوي اوس اودسمات یې نه کولم پیري ده یو دسمات یې نه کوي یا خدای پاکه صحابانو خو لوی پیران بل څوک نه تیر شوي دا قضای حاجت خو ټولو خلکو کړې نه وي دی اودسمات یې نه کوي نو ما یو دوکاندار چمیار و هغه ته مې باباجي خلک وایي چې دی اودسمات یې نه کوي ما ته وي داسې کار وکړه چې دې وخت کې نه و د شپې داسې 12 بجې راشه چې د هغه سوټه راته وښې دروازه یې نه کوي دومره غټه سوټه کوي چې خوار خر ته ټوپ هم نه شي وهلی بوساړی عمره موږ دې خلکو ته پیر وایو دا پیر دی دا ډوډۍ نه خوري دا مجذوب دی دا بربند ناست دی دې چې چا له ډب ورکړي هغه په ټوپونو شي خدای پاکه دا پیر دی اودسمات یې نه کوي خدای پاکه خدای ته وګورئ پیر هغې ته وایي چې متبع د قرآن او د سنت دی هزاروي صاحب رحمت الله علیه پیرو ټول عمر تاسو بیانونه د هغه اورېدلي څه به یې وي درود شریف ګیره پرېږدی تسبیح لاس کې والې ذکر کوې اعتکاف کوې دا نیکي خلکو ته ښایي مزدور آباد باباجي صاحب بزرګو وګورئ مریدان یې کوم ځای ته رسېدلي دي چې کوم درته نیکي ښایي او د هغه مجلس کې کښېنه او تا ته الله را یاد شي دا پیر دی دا نیک سړی دی دا نه دی چې پلان کې ته وګوره څنګه پوس وجودی دی پوس وجود خو د پیشم دی ته ورته وګوره د مخ نه وینې څاڅي خو انګریزانو د مخ نه وینې څاڅي یا وایي ګوره که نه څنګه خشته لنګرې دی ماشاءالله میدا هوټل کې هم ډېره ښه ډوډۍ پخېږي نو خلک لنګرونه چې څوک ښه ورکوي دا ښه پیر دی وي یو ما ته وایي یاره جي زبردستې تیکې دي پکې مې بس دغه پیري دی له ښه دا خبرې به نه کوې قرآن و سنت اتباع چې تا ته تقوا وښایي چې ته هغه مجلس کې کښېنه او ستا زړه کې خشیت الهي پیدا شي د الله یره پیدا شي د الله تقرب او قربت پیدا شي او دین درته وښایي شریعت نه دې منې کړي چې قارغه دې مشر نو کم خوا به ورپسې ځې سپو له به دې بوځې مردارو له به دې بوځې عالم پیر نیک پیر د هغه اتباع وکړې د هغه ملګرتیا وکړې هغه سره بیعت وکړې الله د رضا دپاره هغه نه زده کړې د هغه مجلس کې ناسته وکړې خود به خود درکه تقوا پیدا کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ولې صحابه وایي قسم دې اوسپنه چې نرم کلکه شي په اور یې نرمه کا کاڼې نرمولی شي انسان چې روان شي چې پلار یې نشي سمولی او دا صحابه کم شخصیت ته جوړ شو نن د دنیا دا ټول پیران یو ځای کا او دا ټول بزرګان یو ځای کا قسم په خدای که د صحابي د خپې دوړې ته هم رسېږي دا په څه باندې دا د پیغمبر په صحبت ځکه او صحابه ورته د پیغمبر مبارک په ناسته په مجلس بهر کې ډېر زیات خوشحاله شوم ستاسو لوی اجتماع ده